درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. هیله ده ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د قاف درس وایو. قاف د پښتو الفبا 22 توری دی. قاف د ق آواز ورکوي او په انګلیسي کې په کیو لیکل کیږي. نو راځئ د قاف درس ته ولاړ سو. قاف قفس. قفس ته په انګلیسي باندې کیج وایي. قاسم ډیر مهربانه هلک دی. قاسم د قفس کفتره آزاده کړه. تاسو ګورئ دا هلک د هلک کفتره له قفس څخه راوایسته او آزاده یې کړله. اوس نو تاسو یو وار بیا دا جملې زما سره تکرار کړئ. قاسم ډیر مهربانه هلک دی. قاسم د قفس کفتره آزاده کړه. تاسو ګورئ په قاسم او قفس کې قاف راغلی دی. اوس به وګورو چې نور کوم نومونه له قاف څخه راځي. قاف قصاب. قاف قلم او قاف قلف. قصاب ته په انګلیسي باندې بوچر وایي. قلم ته په انګلیسي باندې پن وایي او قلف ته په انګلیسي باندې لاک وایي. اوس به وګورو چې که قاف د یو لغت په مابینځ او یا آخر کې راسي نو څنګه ایسي. مقابله. په مقابله کې قاف په مابینځ کې راغلی دی. مقابلې ته په انګلیسي باندې ریس وایي. او برق. په برق کې قاف په آخر کې راغلی دی. اوس نو تاسو راته ووایاست چې نور کوم نومونه له قاف څخه راځي. آفرین. well done. دا درس به په خپلو کتابچو کې ولیکئ او خپل مور و پلار ته به یې ورښکاره کړئ. قاف قفس. قاسم ډیر مهربانه هلک دی. قاسم د قفس کفتره آزاده کړه. تر بیا مو پر خدای سپارم. په مخه مو شه.